د ربیع الاول 12مه د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی له زوکړې سره برابر ده. په دغه ورځ کې حضرت محمد مصطفی د مکې ښار کې نړۍ ته سترګې پرانیستې او د حضرت محمد په زوکړې سره په نړۍ کې ستر بدلون رامنځته شو. د پیغمبر له زوکړې څخه هر کال په هیواد کې لمانځنه کیږي. د ستر پیغمبر د زوکړې په پار په لویدیځه حوزه کې ځینو خطاطانو او د قلم هنرمندانو د حضرت محمد ستر مقام څخه د لمانځلو په موخه د چهل حدیث په نوم یو 15 ورځنی نندارتون جوړ کړی دی چې پکې په نست تعلیق، شکسته نست تعلیق او سلس خطونو سره د اسلام پیغمبر حدیثونه نندارې ته ایښودل شوي دي. نمایشگاهی که امروز شما شاهد از او هستیم به تعداد 40 اثر خوشنویسی از استادان و محصلان خواننده هنرهای زیبا و مناسبت میلاد نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در سالن نمایشگاه پانزده هنرها دایر شده و هدف از این نمایشگاه انتقال اندیشه‌های اسلامی، جوهره اسلامی و احادیث مبارک برای مخاطبین، برای بیننده‌های، برای محصلین تا اینکه از این طریق بتوانیم ما تاثیرگذاری هنری خوب در این روز متبرک داشته باشیم. امروز خوشبختانه به مناسبت ختم رسول مولد نبی یک برنامه داشتیم در ریاست با همکاری ریاست دانشگاه هرات و البته با همکاری دانشکده هنرهای زیبا 40 حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم استادان کار کردن با قلم نی و از روی یک هنر عثمانی به نام ابروبات که در ترکیه فعلا هم خیلی رایج است و یک 40 حدیث را هم متن اصلی عربی را نوشتن هم ترجمهش روی این آثار هنری نوشته شده. زمان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نیز در طول سال روان تقریبا 10 نمایشگاه هنری برگزار کرده در تالار علامه سلجوقی و همیشه از اهل هنر و فرهنگ و ادب حمایت نموده و ما بر این مصر هستیم و متعهد هستیم که از اهل هنر، خطاط‌ها و مینیاتوریست‌ها و کسانی که در عرصه تذهیب و سایر بخش‌های هنری فعالیت و کنشگری دارند حمایت میکنیم. له دې سره ځینې ګډون کوونکي او نندارچیان د ورته نندارتونونو جوړېدل د خطاطۍ هنر مینوالو په هڅونه کې ګټور بولي او د هنري اثرونو پیژندلو په موخه یې په بهرني نندارتونونو کې د افغان هنرمندانو پر ګډون ټینګار کوي. این نمایشگاه ها خب فعلا سطح پانتون است و یک الگو به محصلین تشویق میشه و محصلین ایده میگیرن و چیز میشن، تشویق میشن بیا اگر میشه از دولت چیز میکنن که نمایشگاه را به سطح ولایات و سطح چیز کنه بیشتر مردم به هنر تشویق میشه. وقتی که قسم نمایشگاه ها برگزار میشه طبعا خود ما تمام مسئولینی که دیگه هستیم احساس خوشبختی میکنیم چون این نمایشگاه است که ما را به بالا میرسونه و تمام این مسئولینی که دیگه هستن چین نمایشگاه را دیده خیلی روحیشون بالا میرود. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د 1500 یا د ځینو روایتونو پر بنسټ د 1500 زیږدیز کال د ربیع الاول په 12مه نړۍ ته سترګې پرانیستې. د اسلام ستر پیغمبر په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او له 23 کاله بعثت څخه وروسته په 23 کلنۍ کې له نړۍ سترګې پټې کړې.